لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، باب قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب إلى آخره. محترم سامعین، الله ذوالجلال زما سرا په خواږه ایمان باندې خوشاله کا. دا ډېر ښکلی مجلس دی. عالمانو او طالباتو ټول کال خواري کړې ده. د هغې ټول کال د خوارۍ دا اوس خلاصه ده او د هغې نه چون دی. په هغې دعاګانې قبلیږي. نو حضرت جمع کړلو او من حاجتمنی خپل دعاګانې حاجتونه به د الله نه وغواړو او الله پاک به راته پوره کړي. ځکه بار بار د علماو نه تاسو واورېدل چې د ختم بخاري په موقع باندې الله ذوالجلال دعاګانې قبلوي. دا بخاری شریف چې د اول نواله تر د اخره پورې د 2000 نه زیات احادیث مبارکه دي. چې دا دونه احادیث مبارک حضرت مفتی صاحب طالب العلمانو ته په مینه او په محبت او په ښه انداز باندې ولوستل. دا اخیری حدیث دا به هم لوستلی وی، خدا د علماو ډېره ښکلې طریقه ده چې علما ورثة الانبیا دي او پیغمبران ډېر سخیان دي. نو دا د دې عالمانو سخاوت دی، د مفتی سخاوت دی چې په دې اخیری حدیث کې موږ او تاسو را جمع کړو چې دا هغه کوچ دی نه چون دی. نو موږ او تاسو ټولو ته به الله خیر راکړي. دا اخیری کتاب دی، کتاب التوحید، او اولنې کتاب د دې بخاری شریف کتاب الایمان. هغه دا یک یو شی دی. الایمان هو التوحید. دا توحید دا ایمان نه عبارت دی او ایمان د توحید نه عبارت دی. نو دواړه کتابونه گویا کې یو شو. د انسان دپاره 5 مرتبې دي. د 5 مرتبو نه دا انسان بره نشي تللی. یو مرتبه د ایمان ده، الحمدلله چې خدای مونږ له ایمان را کړی. بیا په ایمان پسې مرتبه د ولایت ده چې الله پاک چاله را خاص ولایت او یارانه او دوستانه ورکی، لکه اولیاء الله په نامه سره یادیږي. بیا په دې پسې درېمه مرتبه د صدیقیت ده. دا د ولایت نه بره ده چې کله قال او حال یو شي. د انسان وینا په کم انداز باندې حالیم د هغې انداز جوړ شي، نو بیا د صدیقیت درجې ته ورسیږي. بیا پسې 4مه مرتبه د نبوت ده. د نبوت دروازه اوس بنده ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری نبی دی. بیا نبوت پسې مرتبه د رسالت ده. دا د نبوت نه هم اوچته ده. بس انسان په دغه ځای ودرېدو
اوس د دې نه اخوا نور مزل نشي کولی اخوا خو چې بیا مرتبه حاصلوي الہ پتی جوړیږي او لا اله الا الله لایق د بندګۍ صرف یو الله دی بل څوک نشته حافظ ابن حجر رحمه الله تعالی فرمائی وای دا ایمان بیا د دې ټولو دپاره اصل دی چې چا کې ایمان نشته هغه ولی نشي جوړېدلی هغه صدیق نشي جوړېدلی هغه نبی نشي جوړېدلی هغه رسول نشي جوړېدلی په دې ټولو کې لوی نعمت ایمان موقوف علی د دې ټولو درجو دی نو دا کتاب هم د ایمان دی 58 بابونه دا پدې کې راغلي مختصر دغه بیانوم وخت ډیر زیات کم دی نو فرمایي ونضع الموازین القسط او موږ بکیدو تلې د انصاف لیوم القیامت د وجې د ورځې د قیامت نه الله پاک جل جلاله واحد لا شریک دی او ندعو دا طالبات به پویږي د جمع صيغه ده نو د جمع صيغه یا د متشابهات نه ده بعض علماء کرام فرمایي چې دا صفات فعلیو کې راځي بعض وایي چې دا د تعظیم د پاره راځي چې کوم ځای کې الله ذوالجلال عظمت شان خپل خی الته د جمع صيغه راوړي او چې کوم ځای کې خالص نعمت بیانوي الته د مفرد صيغه راوړي اليوم اکملت لکم دینکم موازین جمع د میزان دا تلی توي او القسط دای صفت د انصاف توي نو موصوف جمع او صفت مفرد پکار دا و چې صفت جمع راغلی وي خو ځکه جمع نه ده راغلي چې والمصدر لا یثنى ولا یجمع دا مصدر دی بس دا چې واحد می ټولو ته شامل دی دې تسنیه کولو جمع کولو ته ضرورت نشته یا په حذف د مضاف دی ذوات القسط خاوندانی د انصاف نو دغه ذوات جمع د ذاتون دا هغه د موازین صفت موصوف هم جمع او صفت هم جمع اوس دا تله په دې زمونږ ایمان دی چې دا تله به په ورځ د قیامت په دې باندې به اعمال تللی کېږي او دا تله د مخکې نه الله رب العزت پیدا کړې ده حضرت داود علیہ السلام اللہ ذوالجلال تا عرض کئی پروردگارا پا کم طلبانے با چه دا بندگانو اعمال تلی یا اللہ ما تدا تلا اخیا وی خوا چه داود علیہ السلام تے او خود دون غٹا و چه دا اسمان نا غٹا و داود علیہ السلام بیہوش را پریواتو پا پیغمبرانو بیہوشی رازی تب پی راضی ټوخی پی راضی خدا سی بیماری پی ناراضی چې بیت خلق نفرت کئی لیونتوب پی ناراضی کرونا والا بیماری دا پی ناراضی چې خلق تی بی نفرت کئی بیهوش پریواتو چې په هوش کې رااله پروردگار دون غټه تلنو دا بدا ستا بندگان څنګه ډکې دا خو ډېره ګرانه شوله موږ به دونه نیکۍ څنګه کوو چې دونه غټه تله ورباندې ډکه کړو الله رب العزت ورته فرمایي یا داوودو اذا رضیت عن عبدي چې کله زه د خپل بنده نه خوشحاله شم ملأتها بتمرة چې یوه قجوره زما په نوم باندې ورکړي په هغې به یم زه ډکه کړم دا اخلاص پسې خبره ده لکه په دې تله کې به کم شی ډېر وزندار وي دا تله به ډکول غواړي دا به کته کول غواړي چې دا ډکه کړو کتې کړو چې درنه شي د نیکۍ نو موږ به بیا کامیاب شو الله هم دې پکې کامیاب کړي
دې تله کې چې دا نیکي اچوي نو د ځینې شي وزن ډېري دنیا کې او د ځینې شي وزن کم وي په دنیا کې. عام طور باندې اوسپنه دا طالبان کله یو د بل نه تپوس وکړي وای سیر اوسپنه درنی که من مالوچ نو هغه خطا شي وای سیر اوسپنه نه سیر اوسپنه ده خو سیر ده او مالوچ دي خو من دي که نه خو ډېر دي خو عام طور باندې چې داسې وزن کې والي نو دومره اوسپنه د دې سره البلا مالوچ به خیج. دقسې د اخرت په تله کې چې دا کم نیکۍ اچول شي د بعضو نیکو به وزن ډیر وي او د بعضو نیکو به وزن لږ کم وي. د څه شي وزن به ډیر وي؟ د توحید د عقیدې د الله د وحدانیت چې د الله نه کیږي او الله چې نه یې غوښتې نو د مخلوق نه کیږي. د الله د وحدانیت عقیده دا چې پکې کېدې دا به ډېره درنۍ. نمبر 2 حق خبره چې ګوره ځان متعلق خبره حق خبره کوه که د پلار او د زوی او د ورور متعلق خبره می حق خبره کوه. زمونږ اکثر دا کار دی چې ورور مې د ورور څه په جګړی نو زه د ورور ملګرتیا کوم بل ورلوام دې ته ګورم نه چې ورور مې په حق دی که په ناحقه دی د حق ملګرتیا وکړه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي وی وحقت للمیزان ایوزع فیه الحق ایثقلا. د دې تلې دپاره لایقه ده چې حق خبره دې کې کېښودلی شي دا دې درنه شي او ناحقه خبره هغه باندې دې سپکه شي. بل حسن الخلق ښه خوی موږ یو تاسو خوی ښایسته کو خوی اعلی مزیدار کو. قرآن شریف کې چې کم ځای کې د سختۍ راغلی هلته سختي اختیار کو کم ځای د نرمۍ اډر راغلی هلته نرمي اختیار کو. دا ښه خوی دی د قرآن شریف اخلاق. نمبر 4 اخلاص هر عمل د خدای د رضا دپاره چې خدای خوشحاله شي خدای راضي شي. اکثر عوام وظایف ډېر غواړي چې مالدار شم څه وظیفه ده کار مې نه چلیږي څه وظیفه ده زامن مې نشته دی څه وظیفه ده روزګار خراب دی څه وظیفه ده نوکري نشته دی څه وظیفه ده. د الله دپاره وظیفه کوئ دا کارونه بدل الله پاک په خپله باندې سموي. څه دپاره ذکر کوه الله دپاره. نو تله کې ډېرې خبرې دي چې دا تله پیدا ده که وروسته پیدا کېږي یوه ده که ډېرې دي خو به هر حال تله شته دی وقت مختصر دی. 3 قسمه خلق دي. د یو قسم خلکو اعمال تللی کېږي او د 2 نه تللی کېږي. د کافر د عمل وزن بنئ هغه کافر صرف کوپر یې کړی دی او سپیره الله لورغلی دی سپیره دی دا هغه نیکي نشته دی چې راوالي وزن وله وکړي. قرآن پاک فرمایي فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. 2 هغه مسلمان چې سم نیکوکار دی د اعلی مرتبه مومن دی نیکی ډېرې زیاتې دي او بدۍ کمې کوزې دي د نش مطابق هغوی دپاره هم وزن نشته. او یا زره کسان حدیث مبارک کې راځي بې تپوسه به الله تعالی د جنت لبوزي بې حسابه بې کتابه. مفتی محمد شفیع رحمه الله تعالی هغې ولیکلي دي ډېر خفه ومه چې دا خو ډېر لوی امت دی او د دې امت نه 80,000 کسانه بې حسابه جنت لځي دا خو ډېر کم دي. وی بیا چې مې حدیث مبارک ولید نو ډېر خوشحاله شوم. یو روایت کې راځي چې د 10,000 سره به 80,000 کسانی. بل روایت کې راځي چې د یو سبا 80,000 کسانی. ګوره 70,000 کسان دي یو کس سره به نور 80,000 بل سره به نور 80,000 3 نمبر سره به نور 80,000 4 نمبر سره به نور 80,000
او بیا رسول الله مبارک فرمائی ثلاث حثیات من حثیات ربی عز وجل، دری موٹی الله پاک د شان سره چې څنګه قایږي دا به د بندگانو نه روچت کی او جنت ته به دغه کی. حضرت عمر سے ویا ابو بکر صدیق لږ ورته ووایا چې رسول الله دا خبره نورم پراخه کی وی بس ته عمره که خدای وغواړي دا ټول مخلوق په یو موټی کې ځای کوي شي. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمای چې دا مې واورېد نو ډېر خوشحاله شوم چې دا حدیث مې ولي چې اوس د خیري کار برابر شو. تله د انصاف ورځې د قیامت ټول به څوک یو دا لوی دغه دی دا د 4 غنټو وخت چې دا اوس په 25 منټه کې خبره انشاءالله راغونډو. ورځې د قیامت د قیامت د ورځې قرآن پاک کې 22 نمونه راغلي دي 22 لیوم القیامه او د تمامی دنیا د انسانانو په دې اتفاق دی چې قیامت به راځي. خو د مسلمانانو عقیده دا ده چې څنګه به قیامت راځي الله ذوالجلال اسرافیل علیہ السلام ته به حکم وکي اب شپیلی ووایي نو دا دنیا به ټوله ړنګ شي قیامت به قایم شي. او د ساینسدانانو اغیارو چې مؤمنان نه وي د هغې ډېر بدل نظریات دي. هغې د دې دپاره 4 امکانات وایي خو دا ټیم ډېر مختصر دی چې څنګه به قیامت راځي د هغې ځان له دنیا ده. خو آسان یو دغه دا ده چې دی وایي د انور چې دی نو د دې 5 بلین کاله دا یو عمر دی بس چې دا عمر تیر شي بس قیامت به قایم شي. دی وایي چې د انور چې دی نو دا په 20 سنټیګریډ گرمایش باندې دی دا به ورو ورو تیزیږي نو چې دا 100 ته ورسي هر څه به وسوځي او بس قصه به ختمه شي. زمونږ دا نظریه نه ده موږ وایي الله د طرف نه به حکم وشي اسرافیل علیه السلام ته چې هغه شپیلی وواله نو بس قیامت به قایم شي. وان اعمال بني آدم وقولهم توزنو دا زمونږ ستاسو دا څه چې کوو او دا څه چې وایو او اورو دا ټول به دلیل شي. غیبت ما کړی مثال نو دا غیبت د الفاظ به دلیل شي. اورېدلی مې دی نو دا اورېدل به دلیل شي. د نیکۍ دعوت مې چلولی تبلیغ مې کړی نو دا خبرې به وزن کیږي. اورېدلې مې د نیکۍ خبرې نو دا به هر شي وزن به کیږي او الله پاک د دې په وزن باندې قادر دی. وقال مجاهد امام مجاهد رحمه الله تعالی هغه فرمایي امام بخاری رحمه الله تعالی ډایرکټ قال مجاهد وای سند یې نه دی راوړی نو په دې بخاری باندې د حافظ ابن حجر دویم شرح التغلیق لابن حجر هغه دا سند به ذکر کړی دی. هغه وایي چې حدثني ورقا هغه وایي چې حدثني ابن ابي نجيح قال قال مجاهد. نو دا د امام بخاری رحمه الله سند امام مجاهد ته رسېدلی دی. امام مجاهد په تفسیر کې د دویمې طبقې مفسر دی او لوی شخصیت دی. د دې ښکارته د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه قرآن شریف ویلی دی د ترجمې او د تفسیر. نو وقال مجاهد دا قسطاس العدل بالرومیه دا تلی ته وایي په رومیه ژبه کې پته ولګېدله چې قرآن کې رومي ژبه هم راغلې ده. قرآن شریف کې د عربۍ نه علاوه نورې ژبې شته که نه؟ امام شافعي رحمه الله ابو بکر اسقلاني رحمهم الله فرمایي نشته. که راغلي دي توارد اللغات ورته دا عالمان وایي خو لاکن نور علما وایي چې پکې شته. تاج الدین سبکي رحمه الله 20 ټکي رسېدلي دي. حافظ ابن حجر وسسلیرش نور سیوا کړي 50 او بیا جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه اوس شپېته ټکي نور راویستي دي 111 ټکي شو. په دې مسله د ټولو نه ښکلی مبحث
سبل الهدى والرشاد کې علامه صالحی کړی دی یو لفظ یې راغستی چې دا د پلانکۍ ژبې ټکی دی دا د پلانکۍ ژبې ټکی دی او دا د پلانکۍ ژبې ټکی دی خو قرآن شریف کې د عربۍ نه علاوه نورې ژبې هم شته ویقال ویل کېږي چې دا قسم مصدر د مقصد دی طالبانو ته به من خبرې کوو چې په شپږ قسمه مصدر دی دلته مناسب نه دی وهو العادل دا عدل ته وایي او هر چې قاصد دی د مجردنا فهو الجائر ظالم ته وایي واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا قاسطان خندي مقسطين ان الله يحب المقسطين نو مزید سید او مجرد ظلم ناراضی نو فرمائی و به قال حدثنا احمد بن اشکاب دری ابن اشکاب دی علی ابن اشکاب او احمد ابن اشکاب مختلف دی دا احمد ابن اشکاب دی رنبی استاذ حمیدی دی او آخری استاد احمد ابن اشکاب دی دا کتاب د صفت والے کتاب دی ځکه د حمیدی او د احمد نه شروع کړی دا قال ناغه پرم دا اشکاب منصرف او غیر منصرف دواړه لوستل شوی دی قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه شل ابو زرعه دی دا ابو زرعه دا دون بختور سړی و چې کله دی وفات کېدلو نو خلکو مسلمانانو ته ولاړو تلقین یې ورته تلقین دې ته وایي چې دا کوم انسان مري ته به په زوره لا اله الا الله وی په خوند چې هغې شروع کې وی وایي داسې به ورته نه وی چې ووایه نو بس د حدیث شروع کو حدیث یې په سند سره ورساو چې معاذ قال النبي صلی الله علیه وسلم دایته ورسو چې د چا آخری کلام وی لا اله الا الله دخل الجنه بدی ټکی باندې خلکه خودلا انا لله و انا الیه راجعون وبات عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمای قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی رسول الله صلى الله عليه وسلم کلمتان یو دوا کلام دی یو دوا خبری دی د کلمې نه مراد کلامان دی یو دوه خبرې دي ډېرې نه دي صفتونه ته ګوره حبیبتان الی الرحمن چې د خدای جل جلاله ډېرې خوښې دي ګوره چې تاسو یو انسان میلمه ستاسو راغلی د چا کبان خوښي د چا وریجې خوښي د چا دال مسور خوخي چې دا هغه د طبع والا شیز ولا پوخ کوي خو خوشحالیږي که نه په دې دوو کلمو خدای ډېر خوشحالیږي خفیفتان علی اللسان سپکې دي په ژبه معنا اسانې دي مشقت نه غواړي کار لږ دی خو اجر یې ډېر دی ثقیلتان فی المیزان د تلس کې درنې دي مناسبت د باب سره دغه دی راغلی ثقیلتان ترجمه الباب ثابت شو ثقیلتان فی المیزان نو ګورا دا ټوله مبتدا شولا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا خبر شو او د محقق ابن الحمام رضا دا چې دا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا مبتدا مؤخر ده او دا کلمتان خبر مقدم دے وقد يقدم الخبر للتشويق السامعين الى المبتدا دقه د قبیلین دا مقدم شو نو کلمتان یو دو خبری دی دو کلمی دی ډیری ندی حبیبتان الی الرحمن او خفیفتان علی اللسان آسانی دی ثقیلتان فی المیزان پتلد نیکی کدرنی دی کمی کمی کلمی دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم یو پیر داول سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دا یاد کہ روزانه سل کرتا وائی رسول اللہ مبارک فرمائی کہ دا چا سل کرتا اویلا دا اگر طول گناہونا بماپ شیا گرچ دا اگر گناہونا دا سمندر دا زگونو برابر وی نو دا یاد کہ دا خیر او بیائی وائی الحمدللہ بخاری